السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مونږ په لیسټینګ باندې ویډیو سٹارټ کړیو نو باقي کې مونږ مختلف چې کوم کنسپټ وغه ایکسپلین کړیو باقي کې میټرو لیسټینګ او نیو لیسټینګ دا مونږ ایکسپلین کړیو خو د دې لپاره مونږ یو سیریز سٹارټ کړو هغه د لیسټینګ او شپمنٹ پلان سیریز بیا تاسو ته سنا د میټرو لیسټینګ خبره کړو باقي کې د لیسټینګ دوه قسمونه یو میټرو لیسټینګ یو نیو لیسټینګ بیا تاسو ما سنا سب باقي کې خبرو کړل چې مونږ هغه کې څنګه بي ام د لپاره جوړول شو هول سیل لپاره یا ډراپ شپینګ لپاره څنګه جوړول شو او دا شان چې مونږ یو نوې پروډکټ جو سٹارټ کوو یو نوې پروډکټ په امازون کې لیست کوو نو نیو لیست موږ څنګه جوړو چې موږ کله د پرایویټ لیبل لپاره کوو نن موږ په یو بل طریقه باندې یو بل لیست جوړیږي په امازون کې هغه جوړو خو اول دا غي په مطلب باندې موږ ځان پوهو چې کله موږ په امازون کې یو داسې لیست جوړول غواړو لیسټینګ کوو نو بلک لیسټینګ چې موږ کوو هغه به موږ څنګه جوړو چې کله پروډکټ تعداد زموږ څه سیوای دا غي د لپاره موږ بلک لیسټینګ کوو نو اوس باندې موږ په دې ویډیو کې په دې ځان پوهو چې بلک لیست څنګه کریټ کیږي بلک لیست مطلب دا شو چې کله زموږ سره سیوا پروډکټ او هغه موږ څنګه په یو ځل باندې لیست کوو نو موږ په سیل سنټرل کې راشو کټلاګ ته موږ په دې اډ پروډکټ باندې کلیک وکړو چې په اډ پروډکټ باندې کلیک وکړو نو موږ سره دلته مختلف اپشنز راشي اوس دلته که تاسو ګورئ دلته دا چې کوم زما سره چې یو پروډکټ لیست کوم او دا غي اس ان نمبر ما سره یې دلته پیسټ کوم نو هغه به زما سره راشي نو هغه سره به زه میټ وکم د ډراپ شپینګ د لپاره یا د اربیټراج د لپاره یا د هول سیل بي د لپاره بیا په هغه کې زه بي ورکوم یا بي ام ورکوم نو هغه زه ورکول شم بیا دا شان کې چې لیست کریټ کوم د څه د لپاره د پرایویټ لیبل لپاره نو ما ته دلته کلیک کول پکار دي چې یو د پروډکټ اډ کوم چې هغه په امازون کې چا نه دی لیست کړي نو امازون وغله خپل اس ان نمبر ورکی خو هغه د لپاره موږ کنټینټ جوړو کنټینټ به لیکو دا غیر لپاره به ټایټل لیکو ډسکرپشن به لیکو بولټ پوینټس به لیکو زموږ برانډ چې رجستري نو هغه به موږ A+ کنټینټ لیکو خو نن چې کوم دی موږ یو د لیسټینګ وایو چې کله زموږ سره سیوا پروډکټ نو هغه به موږ څنګه لیست کوو نو هغه د لپاره دلته دا اپشن دی اوس د دې لپاره چې کله موږ دا اوپن کوو نو زموږ لا امازون یو ټمپلیټ دا غي د لپاره راکړي په هغه ټمپلیټ کې موږ د خپل ټول پروډکټ سیټینګ کوو چې کله پای کې موږ ټول سیټینګ وکړو نو هغه به زموږ بیا واپس امازون ته اپلوډ کوو نو تاسو ته هم چې دا واپس موږ څنګه اپلوډ کوو تاسو دې ته ګورئ چې کله دلته کلیک وکم نو دا به ماته وایي چې ته ټمپلیټ به خو ټمپلیټ چې کله زه جوړوم د دې لپاره نو امازون به زمانه تاسو کوي چې ستا کومه کیټګري ده هر څه دی هغه به زمانه تاسو کوي نو زه به خپل کیټګري هر څه په دې کې ورکم او چې دا اپشن ما سره راشي نو زه به کلیک وکم زه به پروډکټ چې کوم دی د هغې ټمپلیټ اصل ځان لپاره اصل کوم دی نه به ډاونلوډ کوم نو ټمپلیټ چې کله ما نه ټاکئ نو امازون زمانه د مارکیټ پلیس تاسو هم کولی شي بده کې او بل زمانه امازون به دا تاسو کوي چې ته کومه کیټګري کې پروډکټ لیست کې کوم پروډکټ لیست کې نو د هغې مطابق به مال امازون یو فایل راکړي ایکسل فایل به هغې ته ټمپلیټ وي په هغه کې موږ خپل سیټینګ کوو نو تاسو دې ته ګورئ چې زه دلته کلیک وکم نو ماته و چې کوم مارکیټ لپاره زه amazon.com ورکوم یو اس اے مارکیټ لپاره دا ماته و چې تاسو سره د کومې کیټګري پروډکټ دی نو فار ایگزامپل زه هوم اینڈ کچن ورکوم نو دا به ما نه مخکې تاسو کې چې هوم اینڈ کچن کې څه پروډکټ دی یو اپشن سلیکټ کوم د دې لپاره نو هوم اینڈ کچن چې سلیکټ کوم نو زما سره بدلته نیکسټ اپشنز راشي نو دا چې سلیکټ کوم دا به ما نه واپس تاسو کې ځکه چې دا به ماته یو فائنل ریزلټ راکړي فار ایگزامپل ما دلته دا سلیکټ کوم نو دا غي مطابق به دا مال یو دا راکې یو زه اوس فار ایگزامپل دلته ما دا سلیکټ کو نو ما سره به یو ټمپلیټ راشي چې دا ټمپلیټ به زه ډاونلوډ کوم اوس دا ما سره دا زه واپس چینج کولم شم دلته ما سره دا ټول کیټګریز را دا ما دا اپشن راکړي ما دا ټول ورکړل په هوم اینڈ کچن کې دا اپشنز ما ورکړل اوس ما سره دلته دا ټمپلیټ دی زه به دې باندې کلیک وکم نو دا به ما سره ډاونلوډ شي خو تاسو به دا یاد ساتئ چې کوم پروډکټ تاسو نو په امازون کیټګري غواړي به سب کیټګري فائنل پروډکټ به تاسو رسي چې دا هغه فائنل پروډکټ کوم خصوصیات دي دا غي مطابق به تاسو شیټ جوړیږي او په کې به دا هغه پروډکټ ټول خصوصیات لیکل شوی تاسو کې سره خپل ډیټا اچوي نو تاسو سره دا اپشن راشي تاسو به دې باندې کلیک وکړئ دا ټمپلیټ چې کوم دی دا به تاسو سره جنریټ شي او ډاونلوډ بشي سره نو دا به ایکسل فایل تاسو به دا اوپن کړئ په دې کې به خپل سیټینګ وکړئ په دې کې چې کوم ضروري سیټینګ دی کوم ضروري معلومات دی هغه به تاسو په دې کې واچوي او هغه نه پس به دا واپس اپلوډ کړئ نو دا واپس څنګه اپلوډ کیږي دا درته کوم خو په دې کې به هغه معلومات صرف د هغه پروډکټ باره کې چې کوم تاسو هغه لپاره ټمپلیټ جوړ کړئ کومه کیټګري مور کړئ اوس دلته ګورئ دا فایل زه ډاونلوډ کوم دا فایل ما سره راغلو دا اوس ډاونلوډ شي دا کمپلیټ شو دا به زه اوپن کوم اوس دا فایل دی دا ما اوپن کوم دا ایکسل فایل دی په دې کې مختلف ډیټا ده اوس په دې کې تاسو ته ټول انسټرکشن هم درکړي که تاسو چې دا به نه پوهیږئ نو دا تاسو ته ټول معلومات د دې باره کې درکړي چې دا تاسو څنګه جوړولی شئ څنګه هر څه په دې کې کم اپشنز دي کوم زموږ د لپاره ضروري دي موږ هغه اپشن په دې کې ورکوو هغه ډیټا په دې کې ورکوو
او دا به واپس بیرته موږ اپلوډ کوو. اوس تاسو دې ته ګورئ دا ټول معلومات دي چې کوم تاسو دا ریډ کولی شئ، په دې باندې ځان پوه کولی شئ. خو زموږ د دې سره کار نه وي، موږ به په دې کې مختلف اپشنز دي. دلته تاسو ګورئ، دلته به زه راشم ټمپلیټ ته. په ټمپلیټ کې دا ما سره رالو د پروډکټ ټایپ، دا پروډکټ ټایپ دی. نو تاسو چې دلته وګورئ، دا اوس ګوره موږ سره د پروډکټ هغه ډیټیل رالی چې کوم لپاره موږ ټمپلیټ جوړ کړو. نو دا به صرف زموږ نه هغه څه غواړي چې کوم موږ ورکوو. ما سره چې کوم ټمپلیټ رالی دا به د هغه پروډکټ مطابق د هغه کیټګري مطابق راځي. که تاسو وګورئ دلته ماته وایي پروډکټ ټایپ، نو که دلته تاسو دلته کلیک وکړئ دا د پروډکټ ټایپ تاسو سره اتوماتیک راځي. بیا تاسو ته دا وایي چې تاسو اس کی یو ورکوئ. نو تاسو به هغه اس کی یو موږ ویلی وو، اس کی یو تاسو سټاک کیپینګ یونټ ته وایي. نو دا به موږ ورکوو چې موږ ته بیا پته وي چې موږ کوم پروډکټ ته کومه اس کی یو ورکړی. دغه شان هغه کې د برانډ نیم دی چې تاسو کوم برانډ نیم یې هغه ورکولی شئ. صحیح ده، برانډ چې هر څه تاسو خپل څه نوم برانډ نه یې خوستی هغه به ورکوئ. بیا دغه شان ته پروډکټ نیم دی، دا تاسو ته اسان دي، دا یو چیز ورکولی شئ. پروډکټ نیم به تاسو ورکوئ، بیا به مې پکچر ورکوئ. بیا چې کومه پروډکټ آی ډي ده، ما تاسو ته پروډکټ آی ډي مختلف آی ډي شیر کړي وي. په دې لیکچرو کې موږ شیر کړي د پروډکټ آی ډي مختلف آی ډیز یو پروډکټ دپاره زموږ سره. اوس د پروډکټ آی ډي به تاسو ورکوئ. که چېرته تاسو رایي، که چېرته تاسو جی ټي آی ان ایگزامشن راغستی، هغه څنګه راغستل شي، هغه څه ته وایي. نو په دې به زه ویډیو ریکارډ کړم ستاسو په دې لیسټ کې، دا ضروري ده. خو دا پروډکټ آی ډي چې کوم ده دا به تاسو په هغه کیس کې ورکوئ چې کله تاسو رایي. که تاسو چېرته جی ټي آی ان ایگزامشن راغستی نو دا به بیا خالي پرېږدئ، دا ځای به خالي پرېږدئ. دغه شان ته پروډکټ آی ډي ټایپ دی. صحیح ده، چې کوم ټایپ آی ډي تاسو ورکوئ. او دغه شان ته کیورډ ټایپ دی. بیا په دې کې تاسو ټول وګورئ، دلته ډېر زیات معلومات دي. په دې کې ته ګورئ، په دې کې ستاسو نه هر څه غواړي چې څومره معلومات دي د دغه کوم پروډکټ دپاره. نو تاسو به دا ټول دغه دپاره فل کړئ، دا ډیټا به تاسو د ټولو دپاره فل کړئ. اوس فار ایگزامپل دا ما سره څومره پروډکټ دي، نو هغې دپاره به دا زه اوس دلته اس کی یو واچوم، هر څه واچوم. یا فار ایگزامپل ما دلته یو برانډ نوم واچو چې اے بي سی یو برانډ دی، نو برانډ نیم کو سیم تاسو به دا داسې راولئ لاندې، دا اے بي سی برانډ. دغه شان ته به تاسو دا ټوله ډیټا یو 1 by 1 په دې یو هر څه کې اچوئ چې تاسو ته دغه شان د پروډکټ نیم چې کوم نو چې څومره بیا ایمیج یو آر ایل دا بعض څیزونه چې کوم دي دا به ووایو، دا به ایکسپلین کړو. خو په دې کې څومره ډیټا دا به تاسو بیا به تاسو دا فایل چې کوم دی دا به سیو کړئ د ځان سره واپس. چې کومه پکې تاسو ضروري چې کومه ډیټا ده هغه په دې کې واچوئ، دا به سیو کړئ. نو واپس دا بیا موږ امازون ته واپس اپلوډ کوو. نو زه تاسو ته ښیم چې دا به موږ واپس څنګه اپلوډ کوو. نو دا بلک لیسټینګ زموږ په دې طریقې کېږي چې موږ به د دې لپاره یو شیټ ډاونلوډ کوو. په شیټ کې چې کومه زموږ ضروري ډیټا ده موږ به په هغې کې دغه ډیټا واچو، او د هغې نه پس به بیا موږ دا شیټ چې کله تیار کړو دا به واپس موږ اپلوډ کوو. نو دلته به تاسو دا سیو کړئ، واپس به دا موږ په اکاونټ کې به کوم ځای کې اپلوډ کوو. تاسو دې ته ګورئ، تاسو چې واپس راشئ اکاونټ ته، نو تاسو به دلته راشئ. دلته تاسو ته وایي چې تاسو کوم فایل جوړ کړی، ایکسل والا فایل، هغه دلته اپلوډ کړئ. تاسو چې دلته کلیک وکړئ، په بروز فایل باندې کلیک وکړئ، نو تاسو به هغه فایل وي. اوس فار ایگزامپل دا فایل دی، دا به زه دلته کلیک کړم، نو دا به اپلوډ شي. چې څومره فایل دی فایل به ټول اپلوډ شي. نو تاسو چې څومره پروډکټ کې په هغه شیټ کې او تاسو د کوم پروډکټ ډیټا ورکړي او تاسو په صحیح طریقې سره شیټ ډیټا اچولی او په شیټ کې څه پرابلم نه وي، نو تاسو پروډکټ چې کوم دی هغه به ایکټیو شي. که چېرته په دې کې څه ایرر وي تاسو او کوم ضروري معلومات تاسو مس کړي به دې کې، نو هغه پروډکټ به تاسو نه لیست کېږي. نو دا شان تاسو دا ریپلیس کولی شئ، ریسیټ کولی هم شئ. صحیح ده، او تاسو خپل ایمیل هم ورکولی شئ چې په هغه باندې تاسو ته چې کوم نوټیفیکیشن یې هغه راځي. نو دلته تاسو وګورئ، منګه دا فایل او دا ما ډاونلوډ کو. تاسو په پسې ویډیو واپس وګورئ چې دا فایل څنګه ډاونلوډ کیږي. چې کله منګه سیوا پروډکټ لیست کوو، بیا موږ دې کې څنګه واپس چې کوم فایل دی هغه به سیو کوو او هغه واپس په امازون سیلز سنټرل کې واپس څنګه اپلوډ کیږي. نو دا دې پورې خبره شوه.